بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ جی هکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله باقی مانده د بایننس بعضی پوینټونه پاتې هغه وایو. تیر ویډیوګانې تیر لیکچر چانې کتلې هغه د سره وګورئ. پلی لیست یې مکمل د بایننس چې طریقه کار څنګه د اکاونټ څنګه جوړیږي او مکمل د مینوګانې څه مطلب ورکوي. تاسو هر مطلب باندې پوه نه شئ د بایننس یا د شانتي نور پلیټفارمونو تاسو هغه استفاده په منظمه توګه نشئ کولی، هغې فایدې نشئ اخیستی. ښه راځو دلته موږ آپشنه پورې ویلو چې آپشن پورې څه شی دی، آپشن کې کار څنګه کوئ او داخل خو بیا ان شاء الله که بیا هم وخت سره ان شاء الله دغه شو نو بیا به داخل کې ان شاء الله په دې هر یو سپاټ او مارجن او فیوچر کې او آپشنز کې به دې کې به د ټریډ به هم پکې وکړو. نور خو ان شاء الله ټریډ سپاټ کې څنګه ټریډ کېږي ټولو کې هماغه کېږي. صحیح ده، څه فرق نه کوي. مفهوم پوهېدل مهم او چې تاسو ان شاء الله پوه شوي وئ. تېر ویډیو چا نه کتلی سره وګورئ ان شاء الله پوهېږئ. بیا پوښتنې کمنټ باکس ورسره نمبر باندې کولی شئ. ښه راځو ټریډینګ بورډ ته راځو. ټریډینګ بورډ څه ته وایي؟ ټریډینګ بورډ چې دی موږ خو اکټیو کړی نه دی. ټریډینګ بورډ زه درته صرف تعریف کوم. ټریډینګ بورډ څه دی؟ ټریډینګ بورډ چې دی دا چې یا موږ په خپله جوړ کړی وي که چې هغه پروفیشنل ټریډر وي یا ته بل څوک فالو کړی وي. مطلب که بل څوک دې نه فالو کړی دلته راځي ټریډینګ بورډ ته ځي، مثال ډایرکټ وایي کریټ بورډ ناو، کریټ بورډ ناو یا خپل جوړې هلته ځي آپشن ورکوي، یا چې دی ته یو بل څوک فالو کوي ګول د لیکلی دس پلیز ګو ټو د ټریډینګ بورډ لیډینګ پیج ټو کریټ ا بورډ ټو اکټیویټ د اکاونټ. صحیح شو. یو اکاونټ ته لري هغه بیا دلته خپله بایننس کې کاپي ټریډینګ والا ورته وایي. دلته اوس راځو پسته کاپي ټریډینګ والا څه ټچ کوي یا بورډ یا دوی کاپي ټریډینګ په شانتې نور وي چې دا کاپي ټریډینګ انسانانو سره وي، خو دلته موږ سره بورډ دی. بورډ ورکوي. بورډ مطلب دا چې تا ته به ډایرکټ هغوی ټریډونه په ستا په اکاونټ کې وهي، خو د اکثریت اکورېسي خطرناکه وي، کمه وي. د استفاده خاص منظمه نه ده یا نه ده په کار چې استفاده شي. صحیح شو. ښه دا موږ سره ټریډینګ بورډ دی. ټریډینګ بورډ لنډ مفهوم همدا دی چې تاسو یو بورډ الی یو بورډ ځان ته شی کوئ، خریداري کوئ، یا مطلب که خپله سټریټجي لرئ هلته سټریټجي خپله اپلای کوئ. هغه اکثریت بعضې فری وي، بعضې ما خپله دې کې نه ټرای کړی، خو بورډ مطلب همدا دی دلته چې دلته تاسو کوم بورډ یا والی یا خپل جوړ کړئ، هغې کې کوم سټریټجي چې ده هغه سټریټجي جوړه شوې هم دې ته ده چې تر څو تاسو په اکاونټ کې الګوریدم سیستم سره مطابق تاسو په اکاونټ کې څه وکړئ؟ ټریډینګ وکړئ. صحیح شو. ښه راځو بله مینو موږ سره ایرن ده. ایرن څه ته وایي؟ ایرن چې کمې پیسې موږ ګټلې وي یا مطلب هغه پیسې یا بعضې پروفیټونه چې موږ روزمره ګټلي وي یا مطلب بعضې کوینس چې دوی په دغې کې ورکوي، بایننس والی ورکوي په دغې کې هغه تحفو په شانتې هغه لږ لږ چې کم جمع کېږي نو هغه ایرنس مکمل ټول ته دلته تا ته ښایي چې دلته تا څومره ارنینګ کړی دی او همدا شانتې څومره تا اوسه پورې کار کړی دی. ګوره 30 ډیز کې موږ دا ګوره 0.0 مطلب کار هم نه دی کړی خاص. موږ چې ټریډ کړی په دې کې چې 0.2% موږ دې نه پروفیټ اخیستی و، د هغه د کاست په نوم باندې دغه دی. نو دا ایرن چې دی اصل کې ارنینګز یې موږ ښایي چې څومره موږ کار کړی، پورټفولیوز یې موږ ښایي. صحیح شو. دلته ګوره لاست ډے پروفیټ شو، 30 ډے پروفیټ شو، همدا شانتې کولیټرل اماونټ او بي ټي سي که سره هغه دلته درته ښایي. نو ټوټل هر څه انالایز دلته کولی شي، خپل اکاونټ انالایز مکمل وګورئ. دا ګوره سټیکینګ، لانچ پیډ نه دی چې اخیستي، سټیکینګ دا د خپل د دوی پول سیوینګ. ګوره دا ټول چې کوم دوی د خوا نه یا بایننس د خوا نه پیسې درکړل شي هم دلته کتی شي، یا مطلب د خپله تاسو کار کړی وي هم دلته کتی شي، یا د هر یو اسیټ کوم اسیټ کې ته ډېر کار کوي دلته اسیټ سرچ کوی شي. اسیټ هر یو اسیټ کې چې تا کار کړی وي، اسیټ مطلب دا چې لکه دا چې ما سی او ایس کوین کې کار کړی، یا مطلب بیټ کوین کې کار تاسو کړی، یا مطلب سولانا ایکس آر بي همدا شانتې دغه دی ایتھریم دی، یا داسې نور کوینس کې تا کار کړی وي نو هغه دلته ته بیا مشخص هم انتخابوي. ځکه ډېر کار کدي کړی، موږ کار خاص نه دی کړی چې موږ اکثریت کرپټو کرنسي کې کار کوو، خو دلته یې نه کوو، بایننس کې خاص نه کوو، موږ بیا ایکسنیس بروکر کې هغې ترو کوو. ښه بل راځو فنډینګ. اوس ګوره تاسو اکثریت به که چیرې بایننس استعمال کړی وي تاسو یو وخت کې لږ کنفیوز کېږئ. دلته اوس موږ سره تیر اگزامپل شته هم دی. کنفیوز کېږئ په دې تاسو ته یو څوک پیسې رالیږي. پیسې چې راولېږي تاسو کله چې ګورئ په دې دغې کې سپورټ ته راشئ، سپورټ کې تاسو سره نه وي. ګوره دلته موږ سره $112 دي که نه. سپورټ ته راځو، زموږ اصلي سایز چې دی سپورټ دی.
یا صحیح شو اصلي ځای موږ سره پیسې اکثریت خلک ګوري، اکثریت خلک چې کوم ټرانزیکشن چاته لیږي اکثریت د لینک د لارې لیږي، لینک چې لیږي سپاټ کې لیږي، صحیح شو TRC20 یا بل نیټورک د لارې لیږي نو هغه موږ سپاټ کې لیږو. نو سپاټ ته چې دلته راشي دلته ګوري چې دلته سره روپۍ کمې دي، مطلب د سره هماغه پیسې دي بیخي صفر دی او دلته پیسې چا رالیږلې هم دي، مثال میسج هم ورته راغلی چې او تا ته پیسې راغلي دلته ګورم سره $14 دي، مثال موږ د یو کس رالیږلي $100 $100 مثلا دلته $112 مثال موږ ته چا رالیږلي او دلته موږ سره چې دی نشته دی. نو دا ولې موږ دلته ښیي ځکه چې موږ سره هغه اکثریت د پی آی ډي په واسطه رالیږلي. پی آی ډي چې دا پی آی ډي دلته به زه که دلته موږ ته راښکاره شي پی آی ډي صرف هغه سمبول یې وګورئ بس بیا هغه سمبول د وجې به تاسو معلومولی شئ چې پی آی ډي کومه یوه ده. دې کې هم نشته پی آی ډي. ښه دلته خو نشته دی، دلته به پی آی ډي زموږ دلته چېرته پیدا شي پی آی ډي ورته وایي. صحیح شو. نو پی آی ډي چې ده پی آی ډي موږ سره کار څه شی کوي؟ پی آی ډي کار هم دا دی چې هغه موږ سره دلته فنډینګ موږ سره پی آی ډي شته سبا دلته موږ سره فنډینګ کې وي. نو دلته ګوره دا پی آی ډي مطلب څه دی؟ پی آی ډي چې دی دا د بایننس خپله یو آی ډي ده، نو د هغه آی ډي ته چاته لیږي د هغې په تروش تا ته کله پیسې خلک رالیږي نو هغه بیا سپاټ کې نه ښیي، هغه بیا چېرته ښیي؟ فنډینګ کې ښیي. صحیح شو. نو کله چې د پی آی ډي په ترو باندې تا د پیسې څوک راولېږي هغه په فنډینګ کې موږ سره ښیي. دا دلته ګوره پی نو دا پی چې څنګه کلیک کړو د خیر دلته به پی آی ډي هم درته زه وښیم که څوک تا نه پی آی ډي غواړي دلته زه بیا خیر هغه بعضې کم دغه چې دي ټرانزیکشن طریقه ده یو وړه غوندې بیا به درته زه وګورم کوشش وکړم یو ویډیو به جوړه کړم موبایل د لارې خاص کار ځکه موبایل د لارې دا څه کوي ځکه موږ خپله موبایل د لارې ټرانزیکشن ټولې موبایل د لارې کوو نو موبایل د لارې تاسو ته به انشاءالله زه بل کوشش کوم راتلونکي ویډیوګانو کې درته ایکسپلین کړم. ښه دلته ګورئ تاسو دا دی دلته موږ سره پی آی ډي کومه ده ګوره بایننس آی ډي چې ده دا به خپله پی آی ډي ده. صحیح شو. دغه مطلب تاسو نه چا پی آی ډي وغوښته بس راشه هماغه فنډینګ ته فنډینګ کې هغه ډبل ډاټ تریپل ډاټ چې وایي چې کلیک کړي پی لیکل شوی چې پی هم کلیک کړو دلته راځي دا دی دغه نمبر کاپي کړه ور ویلېږه بس دا ډایرکټ تا ته په همدې نمبر چې هغلته ورغی بس هغه تا ته رالیږي. بیا هغه بله خوبي دا ده چې دغه پی آی ډي ته ور ولېږي د ستا دلته نوم شی ورکړی دلته مثال موږ نوم ورکړی دی موږ نوم ورکړی ډاکټر ایس جے حکیار موږ نوم ورکړی ډاکټر ایس جے حکیار ډیشبورډ ته چې لاړ شي هلته یې ښیي. صحیح شو. نو هلته چې کله تاسو ته وښیي ستا نوم نو دغه نوم به ته دا نوم هم کاپي کړي ځکه نوم ښیي چې هلته نمبر دی نه غلط نه شي نو هغه پی آی ډي هم ور ولېږه نوم هم ورسره ور ولېږه هغه چې کله پی آی ډي کې تا ته رالیږي نو هغلته ډایرکټ هم د ستا عکس هلته ورته راځي هم د ستا نوم ورته راځي. ګوره دا دی ډاکټر ایس جے حکیار ډي آر ایس جے حکیار دا موږ نوم ورکړی نو ته کار نومي هماغه دې ځای نه به یې نوم کاپي کړي ډیشبورډ کې نوم کاپي کړه او د هغې ته لاړ شه فنډینګ ته ځې او که دلته ځې موبایل کې دا دلته هم شته دا مور ته لاړ شه مور کې دلته مور ګوره پی څنګه چې پی ووهې دلته پی دلته په دغه موبایل کې هم تاسو چې بر هغه موبایل داسې ونیسئ موبایل کې موبایل چې دلته مخې ته مخامخ ونیسئ نو چپ طرف ته بره کونج کې هغه د خپله د دغې لوګو چې ده د بایننس لوګو ده لوګو چې کلیک کړې هلته بله مینو راکولاو شي هلته هم پی لیکل شوی وي پی چې کلیک کړې نو بس تاسو ته به څه شي پی آی ډي هلته راوړي نو موبایل کې هلته راوړي. خیر به زه د پریکټیکل بیا زه انشاءالله راتلونکي ویډیو هم وکړم خو اوس تاسو کمپیوټر د لارې دلته معلوم کړم کمپیوټر د لارې تاسو یوز کوئ نو بیا تاسو دلته راتلی شئ. ښه دلته موږ سره چې دلته موږ سره پی آی ډي راواوښته پی آی ډي کومه وه زموږ ګوره بایننس آی ډي نو دا بس کاپي کړه دې ځای نه دلته ګوره دا چې کاپي ساین ورکړی دا چې ووایي کاپي کېږي خپله نو دلته کاپي شو ده او که زړه دې پې مثال ډاډه نه شو دا ګوره سلیکټ کړه او بیا کاپي پې ووهه. صحیح شو. دا دی هلته نوم هم زموږ راغی مخکې لږ نیټ سلو دلته نوم رانغی مخکې نو دا ګوره هلته نوم هم زموږ راغی بس دغه دې ځای نه نوم کاپي کړه ور ولېږه او دې ځای نه چې وکړه دا پی آی ډي ور ولېږه دې ځای نه مکمل داسې کاپي کړه چې هغه پیسې پوه شي چې دا ما بایننس آی ډي ده نو دغه نمبر هغه کاپي کوي او هلته یې پی ټرانزیکشن کې اچوي او هلته یې تا ته درلیږي. صحیح شو. پیسې تا ته راځي او که ته وایې چا ته زه پیسې ولېږم نو دلته ته سینډ ووهه ګوره سینډ چې څنګه ووهې سینډ چې ووهې نو هلته به دغه راشي شی به راشي هلته به تا ته یو خانه راشي هغې کې به تا نه چې وغواړي پی آی ډي به وغواړي ګوره
دلته ګوره چې لیکلی سی ټو سی سینډ. سی ټو سی سینډ مطلب دا چې کسټمر ټو کسټمر، یعنی د بایننس کسټمر بل بایننس کسټمر ته پیسې لېږي. صحیح شو؟ دغه مطلب یې دی. ګوره دلته راغی خانه، ګوره خانه کې راغی ایمیل فون نمبر کوم دغه باندې چې لېږي نو هم څه کنې نه دا خو صحیح نه راځي، خو بایننس آی ډي ډایرکټ کلیر راځي. صحیح شو؟ دا ګوره یو خو په دې باندې فیس تانه بیخي نه کټ کوي، نورو لینک باندې بعضې وخت کټ کوي، بعضې وخت نه کټ کوي، نیټورک باندې چې کوم دی، خو په دې باندې بیخي نه کټ کوي ځکه بایننس خپل سرویس دی. نور هم د بایننس سرویس دی، خو دا د بایننس یو تبلیغاتي سرویس دی. صحیح شو؟ ښه دلته وګوره بس دلته د هماغه ما چې مخکې دلته کاپي کړی و، لکه دا خو موږ خپل دی، دا ګوره موږ خپل دغه دی، دلته هماغه بل چا چې پیسې لېږي د هغه به هماغه دا پی آی ډي به ترې نه وغواړي چې پی آی ډي ما ته راولېږه، به درته راولېږي، ته به دلته کاپي به یې کړې، دلته به یې وټساپ کې چې درته رالېږلي دلته به یې پیسټ کړي، دلته به یې راولېږي، دلته به یې ولیکي. دلته چې ولیکلو کنټینیو به کې بس کنفرمیشن د ستا دغه غواړي، ویریفیکیشن نه غواړي، ګوته یې یا مطلب هماغه اتنټیکیټر اپ کنفرمیشن یې دا نه غواړي، کنفرم کړه بس سینډ شو ډایرکټ، او ډېر په سکندو کې یو منټ نه حتی مخکې پیسې لېږل کېږي په دې باندې. صحیح شو؟ ښه دا چې شو دا خو موږ سره یو اضافه پی آی ډي خبره موږ وکړه. نو دا فنډینګ، نو فنډینګ کې موږ چې کوم پیسې موږ ته راغلي هغه دلته موږ سره فنډینګ پی آی ډي ته طرف راغلي نو فنډینګ کې راځي، او که چیرې د یو اس ډي ټي په طرف راغلي هغه سپورټ ته موږ ته راځي. صحیح شو؟ بیا دا ته موږ دلته ټرانزیکشن کولی هم شو، ټرانسفر کولی هم شو. ګوره ټرانسفر چې کلیک کوو نو دلته دی فرام فنډینګ ټو سپورټ، نو سپورټ ته به چې شي دا دی، سپورټ ته به زموږ پیسې څومره پیسې لېږي، څومره چې پکې دي ټولې مثال لېږم $112 دی، ټول لېږم، کنفرم یې کړه. څنګه یې کنفرم کې بس زه یاسې هم لېږم، د ما کنفرم کړې نو زما دا ټولې پیسې دي ګوره دلته صفر شو. صفر شو نو چېرته لاړې؟ سپورټ ته لاړې. سپورټ ته راځو، سپورټ کې موږ سره څو وې $260 و که نه دغه شان د ما ذهن نه لګوځي اماونټ، نو دلته موږ سره هغې کې $100 و، دلته شاوخوا $260 و، او اوس موږ سره $112 نور هم موږ را سینډ کړه ورته، نو دلته به اوس موږ سره شي 180 یا 160 نه بره شاوخوا راځي، دلته اوس کاونټ کېږي موږ ته، ښه هغه کمې وې لکه چې ښه 112 دا شو، $132.35 مخکې و، نو دا موږ سره $128 شو. دلته موږ ته راغله. اوس که ته چاته مثال په دغه لېږې، که چاته مثال د یو اس ډي ټي په لاره لېږي نو هغه هم دلته ته ویډراولی شي او هغې نه پس لېږلی شي. انشاءالله دا طریقه پوهې، خو بیا هم څوک نه پوهې بیا موبایل کې مو وایو څنګه لېږل کېږي. ویډرا به وهي، ویډرا کې به ځي هلته به لېږي. صحیح ده؟ ښه راځو موږ سره کاپي ټریډینګ دی. موږ مخکې ویلې چې ټریډینګ بورډ دی، ټریډینګ بورډ او کاپي ټریډینګ لږ یاسې لږ یو رقم دی، ځکه یو رقم دی چې دلته هم د ستا په اکاونټ کې ډایرکټ خپله اتوماتیک ټریډونه به لګي، او دلته په ټریډینګ بورډ به هم ډایرکټ لګي او کاپي ټریډینګ کې هم ډایرکټ لګي. خو کاپي ټریډینګ چې دی هغه انسانان لګي، او ټریډینګ بورډ چې دی هغه بیا څوک لګي، هغه بیا بوټ لګي یا روبوټ لګي. صحیح شو؟ ښه دا اوس ور کاپي ټریډینګ پورټفولیو زموږ خو شته نه دی، نو پورټفولیو به سې دې کې شته په دې مطلب دا نه دی چې موږ کم ټریډر سره ځان نه اټیچ کړی، نو ځان هم نه اټیچ کړی، د هغې خاطر موږ سره هلته کم کاپي ټریډینګ کم دغه موږ ته نه ښیي چې تا دلته، ځکه چې چا سره ټچ شي نو بیا ستا ټول تاریخچه ښیي، یا مطلب ستا ټریډونه ښیي چې ستا په اکاونټ کې څومره ټریډونه شوي دي، څومره کلوز شوه، څومره پرافټ کې کلوز شوي، څومره دغې هغه ټول تا د ښیي. دلته ګوره دلته دا کلیم خو د دې ته ضرورت نشته، دا تا ته ګفټونه درکوي، دا که کلیم وکړې نو تا ته به 30% تخفیف هم پکې درکړي. دا ګوره غټ ټریډران دي. صحیح شو؟ غټ ټریډران دي دلته موږ سره دا دی ګوره دا ټریډر دی مثال 309 دا خو ډېر غټ چې اماونټ دی د سره پرافټ د کړی دی، او د اکوریسي چې ده هغه 80% اکوریسي ده، او همدا رقم دلته موږ سره د 90 ورځو کې چې دی 90 ورځو کې 3.92% د ریکوري کړې ده، او شارپ دی. مطلب که نور هم ډیټیل غواړې داخل چې څنګه کلیک کې نور هم ډیټیل کې معلومات درکوي. دا ګوره د لاس کې تللی دی، مثال لاس کې تللی د نن ورځ کې دا هم نن ورځ دی، نن ورځ د 80% پرافټ حاصل کړی، او دلته دلته په نن ورځ کې د مسلسل دا مثال لاس کې روان دی، دلته دا ګوره دا هم لاس کې روان دی نن ورځ، او دلته دغه ګراف کې هم ښیي او دغه هم ښیي. ګوره دلته د 192% ریکوري کړې ده نن ورځ کې،
نو دغه د خلکو اکوريسي په حساب ته ګوري، ټول ګوري، دلته ګوري، دلته ټول دلته تا ته ښیي چې څومره دي څومره نه دي. ګوره بیا دلته ته نیکسټ 240 پیجه دي. نو هر یو کې څو دانې دي؟ 1 2 3 شپږ شو، 3 3 شپږ، شپږ او شپږ 9، 9 او 3 9 او شپږ دا 15. نو 15 په هر پیج کې دي. نو 240 پیجه دي. نو ته چې کوم یو دغه ښه سرچ وکړه، هر یو چې د خوښو، هر یو ټریډر چې د خوښو، نو هغه بس بیا هغه سره خبره وکړه، هغه ته کاپي ټریډینګ کاپي ووهه، بس هلته به بیا څه پروسس دی هغه بیا ته وایي چې دا اوس ګل ته لږ زره خبرو ته باید فکر وکړئ. دلته موږ راځو یا ټریډر ما سلیکټ کړئ، څه شو انتخاب مې کړئ، کلیک مې کړئ، دلته راځو د هغه ډیټیل درنه ګورو چې د دننه ډیټیل شی دی څه وایي څه نه وایي. نو هغه مکمل دلته چیک کوو، موږ یو نظر ګورو. ګوره دلته د نن ورځ دغه دی، دا به زه دا څومره اکوريسي ده، څومره په کار یې کړې ده. دلته مثال درکړي پرفارمنس د 90 ورځو، دلته کمولی شي 10 ورځو 7 ورځو ټولو کتلی شي. دا وګوره دا شی شو، دا د بیټکوین کې د کار کړی دی، مطلب داسې ووایي چې نیم په نیمه د 50% بیټکوین کې کار کړی، 23% چې دی هغه په اتریوم کې کار کوي، ډوجي کوین کې 14%، بي ان بي کوین کې چې دی هغه د 8.38% د کار کړی، ویلډ او دبليو ال ډي چې دی یا ویلډ د کې 3.55% کار کوي. ډیر کار چې بیټکوین کې کوي، مطلب دا ډیر کار دا بیټکوین کې کوي. صحیح شو. نو دا دې ځای تاسو دا کوی شئ. میکس مینیمم کاپی اماونت چې دی هغه باید لس یو اس ډي ټي وي. صحیح شو. پروفیټ شیر تا نه چې کله شیر علی، مطلب پروفیټ چې وشي هر څومره چې وشي هغه کې 10% دا علی. او لیډینګ مارجن بیلنس دا اوس پورې څومره پیسې مخکې وړي لګیا دی، دا خود دا څو کوم دا دا 100,000 دا 8,09,350 یو اس ډي ټي چې کېږي د ټریډ لاندې دي، دا مخکې وړي چلی. صحیح شو. پینل دلته ګوري، دا ګوره پینل پروفیټ اینډ لاس، څومره پروفیټ اینډ لاس په دې دغه کې کړی دی، چارت په شکل کې ګورو په 90 ورځو کې. نو دلته وګوره دا چې بس په دې چارت ځې 1,00,000 ډالر یو اس ډي ټي دلته لاسونه د کړي، بیا هغې نه پس مسلسل پروفیټ کې دا پاتې شوی. صحیح شو. ګوره ډیم ښیي، تاریخ هم ښیي، هر څه ښیي. نو تاسو دا به دلته کنفرم کوی شئ. نو دا کاپیر چې دی ډے ټریډینګ چې دی 40 دی، همداس ټوټل کاپیز، ټوټل څومره خلکو دا کاپي کړی دی هغه 1415 نفرو، او همدا رقم بس ټوټل دا د مکمل ډیټیل ورکوي. بس کوی چې ته سره کار کوې نو دلته بس ووایه، بس دا ووایه موک کاپي ووایه، بس ته به سره جوین شي، خبرې مبرې دا شي نه کېږي، بیا هغه سره وغږېږه، بس ډیټیل واله ستا اکاونټ جوین کېږي او بس خبره خلاصه. دومره غټ پروسس نه دی. که بیا هم څوک پکې څوک غواړي کاپي ټریډینګ وکړي نو هغه دې بیا پروسس دې وکړي، که بیا هم کوم ځای کې بند و پروسس، مطلب دا چې دا کاپي دې وهي او مخکې دې لاړ شي، کوم ځای کې بیا هم بند و مشکل ورته راغی ما ته دې میسج وکړي، انشاءالله کوشش به وکړو چې مشکل حل شي. صحیح شو. دا په فیوچر کې ګوره دا ټریډ کوي، په سپاټ والا بیل دی دلته ګوره سپاټ کې هم اپشن ورکړی، دا مخکې سپاټ کې اپشن نه و چې کاپي ټریډینګ تا درکړي، مخکې فیوچر کې اوسېره، اوس سپاټ کې هم دی. نو مطلب نور هم دوی احتیاط کوي او هم د ستا په ټریډینګ کې بس احتیاط کوي. وګوره دې کې هم ښه اکوریټ خلک شته دلته، دا دې ګوره دلته تاسو کوی شئ دا د 7 ورځو خلکو ډیټیل ته راباسي، هر 100 ورځو ډیټیل چې راباسي. صحیح شو. دا ګوره دلته تاسو سره مکمل ډیټیل دی. نو کاپي ټریډینګ چې دی هغه هم په خپل ځان کې یو خاص صفت لري، تاسو کولی شئ دې نه هم استفاده وکړئ. تھرڈ پارٹی ویلیټ دی. نو تھرډ پارټي ویلیټ مطلب دا چې خپل کرنسیانې اپیر چې دی هغه ته یو بل چاته چې کېږي لیږي. صحیح شو. د ټوکن په شکل باندې یا مطلب بایننس دغه په شکل باندې، خو دا لکه همدغه بایننس سره تړلي خلک چې ته کولی شي هغوی ته پیسې ولېږي، خو هغه مطلب استفادې وړ شیان نه دی، موږ خپل هم داسې خاص نه استفاده کړې. نو تھرډ پارټي ویلیټ چې دی دا ته یو بل شخص ته مثال ته بیلنس د بایننس چې کوم دغه دی هغې ته بیلنس لیږي، نو د هغوی خپل ډیټیل یې دغه هغه ته چې کوي لیږي. پلیز لینک یور، ګوره دلته مکمل ډیټیل هر څه ورکوي، څومره پیسې لیږي، دا د 50% 100% لیږي، ټول ته ولیکه. او کنیکټ ټو د
ټي آر ولیکه بایننس ټي آر او بس دا پیسې ولاړې شي. صحیح شو. راځو اډرز ته. اډرز مطلب سپاټ اډر، پی ټو پی اډرز، ترانزیکشن اډرز. دلته څومره سوداګانې چې تا کړي هغه په حال کې رواني، مطلب دلته سودا تا کړي سپاټ کې نو سپاټ سوداګانې به دلته ښي. پی ټو پی مطلب دا چې کوم پیسې ته چاته لیږې چا نه راغواړي یو شرکت خلکو. پی ټو پی خپله دغې ته وایي. صحیح شو. پرسن ټو پرسن مطلب ته دا به اکثره داسې څوک پیسې مطلب ته وایي چې ما ته زه بایننس نه پیسې وباسم، نو بایننس نه چې ته پیسې وباسې هغه ته پیسې چاته لیږې، بیا هغه کس تا ته پیسې چک کېږي، هغه تا ته مثال بانک په ترو باندې یا مطلب ویسټرن یونین په ترو باندې، منیګرام په ترو باندې، همداشانتې په بل ترو باندې دا د پیسې لیږي. هر ملک هر سیستم چې کوم کار کوي هغه کس ځان ته ښه کس پیدا کوي بیا لیږي. خو پی ټو پی باندې به انشاءالله غږیږو پسته، هغه یو مهمه موضوع ده. خاص سپاټ ګوره موږ هېڅ ټریډ دلته نه دی کړی، نو سپاټ کې دلته ورته د ټریډونه ښیي، که ټریډ یې کړي دلته ښیي، که موږ نه دی کړی نه یې ښیي. ګوره پی آر هر څه ښیي. پی ټو پی اډرز کې که موږ کوم اډر روان وي، مثال کوم پیسې موږ راغوښتي په چا باندې یا چا په دغه باندې موږ کړي ټرانزیکشن موږ سټارټ کړی وي، نو په پروګرس کې چې دلته تا ته مکمل ډیټیل یې ښیي. صحیح شو. بل راځو دا خو پی ټو پی ډیټیل شو. راځو بل چې د ټرانزیکشن هیستري دا چې کوم پیسې ټرانزیکشن نارمل چې موږ به ډېر ټرانزیکشن کوو نارملي شاګردانو ته لیږو یا پیسې لیږو بایننس نه بایننس ته یا بایننس نه بل پلیټ فارم ته لیږو، نو هغه ټرانزیکشن موږ د ټول دلته ښیي. اوس به شاید راواړي دلته لږ ذره نیټ د وجې نیټ سلو دی، ویډیو شاید دغه وجوهات نه لږ اوږدېږي، خو انشاءالله اوس به راواړو. نو ټرانزیکشن هیستري کې چې دی ټرانزیکشن هیستري کې ټول اماونټس موږ ته ښیي چې تاسو څومره پیسې لیږلي، چاته یې لیږلي، څنګه یې لیږلي، په کوم لاره لیږلي دي، چین لاره لیږلي دي، همداشانتې دغې څه نومېږي پی آی ډي د لارې دي لیږلي، څومره ډالر دي لیږلي. دا ګوره یو نیم سل 12 چا ما ته را لیږلي، چا ما چاته لیږلي دي. دا ټول دلته ګوره ټایپسونه ډیپوزیټ ویډرا هر څه دلته کوی چې خپل تاریخچه هیستري ټول دلته وګورئ چې موږ څومره کار کوو، ټول موږ کمپلیټ کړي ټرانزیکشن. صحیح شو. ښه ایرن هیستري مطلب موږ څومره ګټلي دي د هغې تاریخچه غوندې درکوي، تاریخچه درکوي چې مطلب تاسو څومره ګټلي څومره یې نه دي ګټلي. صحیح شو. دلته موږ سره اوس چې شته نه دی، موږ څه کار نه دی کړی په دې اکاونټ کې یا په دې ټریډینګ کې، نو هغې کې موږ ته څه نه ښیي. پیمنټ هیستري موږ هماغه د خاص کر د پی ټو پی هیستري چې کومه ده، پیمنټ هیستري چې ده اکثریت پیمنټ هیستري دغې ته موږ استفاده کوی شو، پی ته استعمالوی شو چې موږ سره پی کې چا پی باندې پیسې لیږلي را لیږلي، پی آی ډي چې موږ سره وایي بایننس آی ډي چې ورته ویلی شو هغه موږ دلته ښیي. خو اکثریت دلته بیا هغه پیمنټس یې ښیي چې هغه دغه وي پی ټو پی وي، مطلب موږ چا نه پیسې راغوښتې وي یا چا ته موږ پیسې لیږلې وي. صحیح شو. ښه نو دا چې شو دا موږ سره دلته لږ لوډ کوي چې ریزلټ وي دا دې راواړو. نو دا څو ګوره پیمنټ هیستري ټول دا ګوره دا ګوره اکثریت دا د پیمنټ ما مخکې ویلې چې دا دوه خلکو ښیي، یا چې د پی ټو پی والا ښیي یا چې د بایننس آی ډي والا ښیي. دا اکثره ګوره بایننس آی ډي والا موږ خو داسې پیډ چاته نه دی کړی، خو بایننس آی ډي باندې موږ کړی دی. ګوره بایننس آی ډي باندې موږ دا ټول ټرانزیکشن یې بایننس آی ډي باندې شوي دي. صحیح شو. نو دا پیمنټ هیستري کې موږ ته دا شی نه ښیي. صحیح ده. باقي به کنفرمیشن په بل ویډیو کې انشاءالله وکړو. ښه بیا هم څه پوښتنې سره مشکل درته په دې ویډیو کې په تېرو ویډیوګانو کې نو پوښتنه ازادانه تپوس کولی شئ او کمنټ باکس کې پوښتنه ولیکئ. چا سره کمنټ باکس کې مشکل وی چې اوږد دی نه شي حلیدی، نو بیا دې موږ نه واتساپ نمبر درخواست وکړي. واتساپ نمبر به انشاءالله کمنټ باکس درته پرېږدو، هغې باندې رابطه بیا وکړئ او په هغې به انشاءالله سره بیا کوشش وکړئ ستاسو مشکل حل کړو زر تر زره. صحیح ده. تر بل ویډیو مې پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.